د هیواد په بازارونو کې د وړو د بیو له راولوېدو سره سم په نانوایانو کې د ډوډۍ وزن زیات شوی دی. دا د پلازمینې کابل خوشحال خان سیمه ده. دغه نانوایي شاوخوا 20 کاله کېږي چې په یاده سیمه کې فعالیت کوي. دلته شاوخوا 6 ډوله ډوډۍ پخیږي. مسؤلین یې وایي خوښ دي چې د وړو په بیو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د دوی په خبره چې یاده چاره د دې لامل شوې چې دوی د کابل ښاروالۍ د نرخپاڼو له مخې د ډوډۍ وزن زیات او کموي، خو ډیری یې بیا له ټاکلي مقدار وزن لا هم پورته ډوډۍ پخوي. د ډوډۍ وزن شاوخوا 2-3 میاشتې کېږي چې 50 ګرامه لوړ شوی دی. له دې وړاندې د ډوډۍ وزن 130 ګرامه و. اوس چې ارزاني راغلې ده، د ښاروالۍ د تازه نرخنامې او د وزن د مقدار څخه شاوخوا 50 ګرامه د ډوډۍ وزن موږ هم نور لوړوو. اوس اوړه ارزانه شوي، چون مخکې په 2500 یا 2700 یوه بوجۍ اوړه وو، اوس نورمال دي. موږ ډیر خوشحاله یو، کارونه مو شکر شوي دي. کابل ښاروالۍ د 10 افغانیو بیې لرونکي وچې ډوډۍ لپاره 165 ګرامه او د 20 افغانۍ بیې لرونکي لپاره 330 ګرامه وزن ټاکلی. نانوایان له ټاکلي مقدار وزن هرکلی کوي، خو وایي چې ښاروالي باید د اوړو او ورته نورو لومړنیو توکو بیې وڅاري تر څو له اندازې لوړې نشي. موږ له ښاروالۍ څخه غوښتنه لرو چې زموږ مالیې لږ راټیټې کړي. نور خوشحاله یو، کارونه مو ښه دي. د اولیه توکو د بیو د ټیټوالي هرکلی کوو، خو پر یادو توکو د حکومت دوامداره څارنه غواړو. کابل ښاریان خوشحاله دي چې د لومړنیو خوراکي توکو په بیو کې د پام وړ کموالی راغلی چې ورسره په نانوایانو کې د ډوډیو وزن هم زیات شوی دی. دوی له حکومت غوښتنه لري چې وخت پر وخت په ښارونو کې له توکو څارنه وکړي او هم په ګمرکاتو کې پرې مالیه یو څه راټیټه کړي. مخکې تقریبا نیمه میاشت مخکې د اوړه نرخ یې ډېر جګ شوی و، تقریبا 2500-3000 روپۍ ته رسېدلی و، خو الحمدلله د دا حکومت سره دا نرخونه ټوله کته راغلي دي. داسې دي چې مخکې په دا نیمه میاشت کې یا په دا دوره کې موږ ولیدل چې بعضې نانوایانې پکې بندې سوه، یعنې سقوط سره مخ ته سوه، ځکه چې د نانوایانو کار لکه دا نور دکانداران یو رقم دي. اوس الحمدلله وزن یې هم ډېر شوی دی او ډوډۍ مخکې چې دوتایي ډوډۍ ورته وایي، یعنې دوې ډوډۍ یوه شوي دي، هغه مخکې 15 روپۍ اوس 20 روپۍ شوي دي. وزن یې جګ شوی ده، ډوډۍ بهترینه ډوډۍ دا نن به یې پخوي، ارزانه شوي دي. اوس د سابق نه اوس ډېر ارزانه شوي دي، کوم مشکل نشته. اوس مخکې اوړه و تقریبا 2500، اوس ارزان شوي دي 1500 شوي دي شاوخوا کې. د دې ترڅنګ کابل ښاروالي هم وایي چې د کابل پر نانوایانو بشپړ کنټرول لري او بازار ته په کتو پرې نرخ پاڼې ویشي. د دوی په خبره هیچ چاته به اجازه ورنکړي چې تخلف وکړي. لکه څنګه چې ستاسې هېوادوال پوهېږي، په کابل ښار کې تقریبا کله چې اوړه قیمت شوي وو، د هر ډوډۍ وزن، یعنې هر طاقه ډوډۍ چې 10 افغانۍ قیمت و 115 ګرامه و. اما الحمدلله چې د ننه د اوړو بیې کښته شوي دي، نو دغه تقریبا 170 ګرام ته پورته شوی او دا په تدریجي حالت باندې پورته شوی. او قطعا کابل ښاروالي په کابل ښار کې د دې وزن څخه څارنه کوي او لیدنه کوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کېږي چې نه یوازې ډوډۍ بلکې هیڅ شی پر خلکو باندې داسې په کم وزن باندې خرڅ کړي. هغه معیاري وزن چې ورته ټاکل شوی دی په هغه سره مخ ته ځو او هیڅ چاته د کم فروشي یا د وزن پر برابر باندې کوم تخلف اجازه نشته. او که څوک سرغړونه وکړي، د کابل ښاروالي قوانین معلوم دي او دغه سره به برخورد وشي. د یادونې وړ ده چې په بازارونو کې د وړو د بیو له ټیټوالي خلک خوښ دي او وایي چې د وړو ترڅنګ اوس د نورو خوراکي توکو پیرته پیسې ورسره پاتې کیږي.